السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن زه ستاسو په خدمت کې د یو نوې وظیفې سره حاضر یم. دا یو داسې وظیفه ده چې په دې سره موږ خپل مشکلات، خپل مرادونه او خپل تکلیفونه دا هم پورته کوو او د الله جل جلاله د رحمتونو مستحق هم ځان وګرځو او خپل پیغمبر سره هم تعلق پیدا کو. نو نن زه دا غواړم چې تاسو ته د ربیع الاول د میاشتې مناسبت سره ډېر ښکلی درود شریف وښیم. که تاسو غواړئ چې خپل جایز حاجتونه او مرادونه د الله جل جلاله په دربار کې وړاندې کړئ، نو درود شریف سره خپل تعلق پیدا کړئ. محترمو، یاد وساتئ، حاجتونه پوره کوونکی یو ذات د الله جل جلاله دی او درود شریف ډېر لوی مبارک عبادت دی. مسلمان ته پکار دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوم ډېر درود او سلام وای، ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مونږ باندې ډېر احسانات دي. هغه مونږه کما حقه پوره کولی نشو. څه درود شریف په ډېر ویل ضروری دی. دا درود شریف کوم چې زه تاسو ته ښیم، دا د دلالة الخیرات مشهور کتاب ته منسوب کیږي. د دې کتاب لیکونکي او ترتیب او تالیف نسبت د حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمت الله علیه ته کیږي. د ده په اړه یو مشهور حکایت او قصه بیانېږي چې حضرت امام جزولی رحمت الله علیه یو ځل د اودس دپاره اوبو په تلاش کې و. یو کوی ته ورسېده، اوبه پکې موجود وي، خو د اوبو د راویستلو دپاره نه رسۍ او نه ورسره څه لوښی و. د مازدیګر د مانځه وخت هم تېرېدو، نو حضرت ډېر پریشان و. په دغه وخت کې یو ماشومه راغله او تپوس یې ترې وکړو، وایي جی تاسو ولې پریشانه یئ؟ حضرت ورته وفرمایل دلته اوبه شته، خو نه رسۍ شته او نه راسره څه لوښی چې څنګه راوباسم. هغه ماشومې ورته ووایي اوبه خو پخپله پورته راتلی شي. حضرت ډېر حیران شو، تپوس یې ترې وکړو هغه څنګه؟ هغه ماشومې څه ولوستل او د الله جل جلاله په قدرت او په فضل سره اوبه د کوی خولې ته رالی. حضرت امام جزولی رحمت الله علیه اوبو اودس وکړو او منځ یې ادا کړ. بیا یې د هغه ماشومې نه تپوس وکړو لورې ته څوک یې او دا حالات ته څنګه ترلاسه کړی دی؟ هغه ماشومې ورته ووایي زه هره شپه د اوده کېدو نه مخکې یو درود شریف ډېر ځل ویم چې زما مور ما ته زده کړی دی. هماغه درود شریف د برکت له امله دا کار وشو. حضرت امام جزودی رحمت الله علیه د دې درود شریف په اړه ډېر متوجه شو او د هغې د موندلو تلاش یې وکړو. زما محترم و عزتمندو، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درود ویل مسلمان د پاره یو لوی سعادت دی. منګه هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د مینې او د عقیدت د څرګندولو دپاره په خپل عام معمول کې او ژوند کې درود شریف زیات کړو. هغه درود شریف دا دی: اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظیم. تاسو کولی شئ دا درود شریف 314
د ثواب او د الله جل جلاله د رضا په نیت باندې ولولئ او د دین وروسته خپل جایز حاجت د الله جل جلاله په دربار کې وړاندې کې او د هغه نه وغواړئ. خدا خبره همیشه یاد وساتئ چې حاجت پوره کوونکې یوازې د الله جل جلاله ذات دی. درود شریف عبادت دی او دا یوازې د الله جل جلاله نه غوښتل پکار دي. الله جل جلاله دې موږ ټولو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د رښتونې مینې ډېر درود د ویلو د نیکو اعمالو او د جایز حاجتونو د پوره کېدلو توفیق راکړي. آمین.